سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ، که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه چې تاسو په سرخط کې لیدلي او په زموږ موضوع چې دا نن په شمال کې پر پښتنو دوستم ظلمونه او دویم چې د کوم پښتانه د پښتنو په زیان دي، نو په دغه موضوع باندې به د خیر سره خبرې کوو. خو لومړی لږ دا په شمال کې پر دا کوم ظلمونه چې دوستم کلیو او په هغې باندې کله کله بیا دا ویاړم کوي، اصلا ظلمونه په پښتنو کړي، پښتانه د خپله هغه ولایتونو څخه شړلي وو، د هغوی په کورونو، د هغوی په ځمکو باندې قبضه کړې وه ناجایزه، او هغې سره ډېر ظلم او زیاتی کړی او په خپل هېواد کې په پښتنو باندې. بیا هغې بیا داسې فکر کوو چې د طالبانو باندې دا کوو، خو هغه د طالبانو باندې دومره ظلم نه کوي لکه څومره چې په عامو پښتنو کوو، خاص کر په فاریاب کې چې د دوستم اصلي مرکز دی، هلته چې دی د قومي پاکارۍ په نوم لاندې ډېر پښتانه چې دي هغې د خپلې سیمې څخه شړلي وو، د هغې په ځمکه باندې دوی تېنیولې وې. بیا چې دی جوزجان، نو دلته هم چې دی دا جوزجان چې دی دا چندن دې باره کې ما لږ شانته معلومات وکړم، دلته تقریبا د پښتنو او د ازبک دواړو ګډ ولایت دی. د دې ځای څخه هم ډېر پښتانه چې دي هغې شړلي وو، د هغوی نه ځمکې نیولې وې او په یوه بهانه او بله بهانه د دوی سره چې دی په مختلف قسم باندې دوی سره ظلمونه شوي وو. همداسې په سرپل کې دی، نو چې په هر ولایت کې وو دوی به خپل ظلم کوو، پښتانه بیا د خپلې سیمې نه شړل. اوس پرون بیا دا ګوتڅنډنه کړې وه چې دلته که چېرته طالبان بیا به وروسته به ورته دا مقام برابره نه شي یا به دا دغه ونه شي چې دوی بېرته د شمال ولایتونو نه بیا کله ځي، نو هم زموږ نه به دوی بیا ژوندي لاړ نه شي. خو دوی خو چې دی یوازې طالبان بیا دا کار نه کوي، بیا د طالبانو په نوم باندې همیشه لکه څنګه چې تېر ځل دوی ظلمونه کړي وو، همداسې لکه همیشه چې اوس یې بر شوی دی، په پښتنو یې ظلمونه کړي دي. خو پښتون داسې یو قام دی چې همیشه د رحمدلۍ او سولې نه د ټولو قومونو سره کار اخیستلی دی. بل دا کار دی، د یو دوستم ما یوه ویډیو ولیدله لنډه غوندې، هغې کې لیکلي وو چې د ټولو قومونو ته وایي دا که ازبک، ترکمن، تاجک، هزاره، اماق، دې ټولو ته وایي چې که چې تاسو یو ځای نه شئ ستاسو ژبه او کلتور به ورک شي. نو دا خو دومره یو احمق سړی دی، بې عقل سړی دی، دا په دوی پوه نه دی چې ته چې په کومه ژبه خبرې کوې دا خو دري ده، نو ستا نه خو ستا ژبه پښتنو نه ده اخیستې، ستا نه خو احمق انسان ده، ستا نه خو ستا ژبه دغه دري ژبه اخیستلې ده، ته خو په دري ژبه خبرې کوې، نو تا باندې خو پښتنو ظلم نه دی کړی. که پښتنو باندې ظلم کړی اوس به چې دا ته کومې خبرې کوې یا کومې بیانې ورکوې دا به دې بیا په پښتو ورکولی. نو ژبې چې دی ستاسو نه چې کوم قوم اخیستلي دي هغه تاسو پېژنئ، خو په دومره د ذهن او فکر نه خلاص یاستئ چې نه پوهېږئ چې په تاسو باندې کومه ژبه واکمنه ده او کومه ژبه ستاسو نه ستاسو ژبه اخیستلې ده، نو په دې هم نه پوهېږئ. نو دغه نه به تېر شو، به د خیر سره زه اصلي موضوع ته راځم، په دې باندې به بیا ډاکټر صاحب وروسته خبرې وکړي دغه د دوستم په مسله باندې او اساس یې باندې خبرې کوي. خو زه راځم زما اصلي موضوع چې ده چې دی کوم پښتانه د پښتنو په زیان دي، نو په دې باندې به زه خبرې کوم. یو تاریخي، سیاسي او ټولنیزه شننه ده، ما پریزنټیشن پرې برابر کړی دی، دا تاسو سره شریکوم، تر پایه له ما سره اوسئ. نو زه به دا پریزنټیشن له غټ کړم، خیر موږ به واړم شو، فرق نه کوي، دا به انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به دې سره بله یو څه لاره نه به استفاده کوو یا ګټه به ترې اخلم. پېژندنه، دا موضوع د هغو پښتنو پېژندنه ده چې د خپلو کړو وړو له امله د پښتنو یا پښتون ملت ته تاوان رسوي. دا تحلیل له تاریخي، سیاسي او ټولنیز پلوه شوی. بیا دې وایي د پردیو غلامان، هغه پښتانه مشران چې د انګریزانو، روسانو یا پاکستاني اسټبلیشمنټ لپاره کار کړی، نو دا هغه مشران چې دي دیو لکه که ګوندونه یا خپله دغه، نو دوی دغه ګوندونه او دغه چې وه دا به هم د بل چا د نورو هېوادونو د استخباراتو نه به اداره کېدل او هغې به چې کومې غوښتنې دې کولې، نو همدغه ګوندونو او د دوی مشرانو به هغه غوښتنې پر ځای کولې. نو په دې کې مختلف ګوندونه دي، تاسو ټولو ته معلوم دي، ځکه دا بیا ډېر اوږد بحث دی که موږ په ټولو باندې خبرې کوو. د لوی افغانستان د ویش ملاتړ یې کړی، په دې کې ځینې داسې ګوندونه هم دي چې د افغانستان حتی د تجزیې، د افغانستان د نوم بدلولو، نو د دې دپاره هم کار کوي. دا هم د پردو استخباراتو یا د پردو ایجنټان دي او د هغوی د هېواد د ګټو لپاره پر افغانستان کې کار کوي. بل چې دی د پردیو د ګټو لپاره د پښتنو ملي غورځنګونه کمزوري کړي. ځینې داسې هم دي چې بیا لکه کله که اقتدار کې راشي، نو هغه کوم د پښتنو کوم ملي غورځنګونه چې دي بیا هغې ته هم زیان رسوي، ځکه هغه په دې پوهېږي چې دغه کوم ملي غورځنګونه چې دي دا د
افغانستان یووالی او یو پرمختللی هیواد غواړي. د تفریقي خپرونکي هغه کسان چې د قوم، قبیلې یا خیل پر بنسټ د پښتنو ترمنځ نفاق جوړوي، دا چې دا داسې پښتانه چې دي یا داسې ګوندونه چې دي، دا د پښتنو په ډیر زیان باندې دي او د دوی د لاسه همیشه پښتانه په خپل منځ کې په جګړو مخته وي، حتی په لهجو باندې د دوی جګړې په دا ځنې په لیکوالانو کې مشته دي او په ګوندونو کې مشته او په سیمو کې هم شته دي داسې پښتانه چې هغه په دغه خیل یا په قبیلې باندې پښتانه تقسیموي او د دې په منځ کې بې اتفاقي پیدا کوي. بل چې دی مذهبي تعصب ته لمن وایي، لکه اوس دا ځینې داسې دي چې بیا ټول به پښتانه بیا هغې کې ځینې داسې دي چې په مسلکونو باندې پښتانه تقسیموي، بیا لکه شیعه او سني باندې تقسیموي. نو دغه هم غټ مشکل دی. دیم په پښتنو کې دغه د نفاق دپاره دا خلک هم بیا ځینې وخت کار کوي، د وحدت پر ځای جدایي ته کار کوي. نه لکه داسې بیا دا خلک چې هم د پردو ایجنټو دغه د ایجنډو دپاره کار کوي، نو بیا چې هغه ترې څه غواړي ما شان د په پښتنو کې نفاق پیدا کوي. له دغه شان د ګوندونو او دغه شان د مشرانو نه باید پښتون ولس باخبره اوسیږي او د دوی هغه کومې غوښتنې چې دي هغه ورته شنډې کړي. بیا د ګوندي یا دولتي غلامان، دا سیاستوال چې د خپلو ګوندونو یا دولتونو وفاداری کوي، نه د پښتنو. ځینې وخت چې دوی په اقتدار کې راشي، بیا صرف د خپل هیواد د ګټو پر ځای باندې صرف ګوندي ګټې په نظر کې نیسي، یا خپل شخصي ګټې یا د هغه نظام ګټې چې څه رقم هغه ایډیالوژي سره دی په نظام کې راغلي. نو دغه شانته خلک چې دي دام د افغانستان او د افغان ولس په زیان باندې دي. د پنجابي اسټابلیشمنټ یا نورو ایجنډو ملاتړ کوي. دا چې دي د اکثره د پنجابي اسټابلیشمنټ چې څه ایجنډې لکه په هغې دپاره دوی طرفداري ترې کوي. لکه یو وخت چې تاسو ته جوته یو څه موده مخکې د بلوچستان د خپلواکۍ خبره شوله، نو په دې کې ځینې د پاکستان دغه اسټابلیشمنټ دغه چې غلامان هغه پکې راڅرګند شول، هغې ویله د پاکستان د تجزیې سره افغانستان ته هم خطر دی. نه دا خلک هماغه همداسې د واضح تاسو ټول ته به معلومیږي چې دا څه رقم خلک دي او د پښتنو حقوق قرباني کوي. نو همیشه لکه دا په دې جمهوریت کې به هم ځینې دا وزیران به یا به سیاسي ګوندونه به چې په اقتدار کې به راغله، خپله ژبه به یې پرېښوستله، د پښتنو هغه کوم حقوق چې به یې پرېښوستل، خو صرف هغه خپل شخصي ګټو به پر مخ باندې وړلې او هغه د خپلې ژبې نه به هم بیا تېرېدل، او د خپلې ژبې حق، د خپل د ولس حق به دا به یې پرېښوستو، هغه به نورو ته ورکوو چې صرف دا پکې په اقتدار کې. د فرهنګي او ژبې مخالفین کنه لکه دام دي، نو دې کې هغه فکري او فرهنګي کسان چې د پښتو ژبې او ادب سپکاوی کوي، لکه دام چې دام ډېر ضرري دي او د پردیو کلتورونو ترویج کوي، د خپل تاریخ او ارزښتونو نه انکار کوي. کنه لکه داسې پښتانه هم شته دي، لکه دا خاص کر په دا ګلخانان چې ورته بیا منګوي، دا دي چې دا د افغانستان د تاریخ نه ورته د پاکستان تاریخ او د پاکستانیت ټکي پرې خلګيږي د افغانیت نه. نو دغه خلک چې دي نه دا د پردو دپاره د هغوی د کلتور دپاره بیا دا کار کوي او د افغانستان او د پښتنو په زیان باندې دي او د پښتنو د پښتونخوا په زیان باندې دي. نو دغه ډېر ضرري خلک دي، د خپل تاریخ او د ارزښتونو څخه انکار کوي. ځکه دا د احمدشاه بابا ذکر کړی نه په دې سوشل میډیا باندې، ځکه دا ګلخانان چې دي دا د پاکستان په خاطر باندې خپل احمدشاه بابا ته د افغانستان نوم ته د سپکاوی کوي، کنځل ورته کوي. نو دغه ډېر سپک خلک دي، نو دغه هم باید وپېژندلی شي او ولس ته هم دغه شي ښکاره شي. بیا د دښمن د تبلیغاتو خپرونکي، نو همدغه چې دي دغه کې دا ګلخانان ډېر راځي او هغه پښتانه چې کله د پښتو خبره کېږي په افغانستان کې هم د نو هغوی بیا د دې په مقابل کې راپاڅېږي. نو دغه خلک چې دي دا خپله د پردو تبلیغاتو دپاره کار کوي. د پښتنو دښمنانو میډیا ته کار کوي، لکه په دې کې شته سوشل میډیا کې هم شته او په الکترونیکس میډیا کې هم شته. دغه خلک ډېر دي د پښتنو د بدنامولو لپاره تبلیغات خپروي. نو څنګه چې مخکې ما ویلي د ملي هویت پر ضد افکار خپروي. پایله د پښتنو تر ټولو ستر زیان د هغو پښتنو لخوا شوی چې د شخصي، قومي، مذهبي یا بهرنیو ګټو لپاره د ملت پر ضد ودرېدلي. موږ باید د انتقاد پر وخت د اصلاح نیت ولرو، نه د کرکې یا انتقام. لنډه نتیجه د پښتونولۍ پر ځای پاکستانیت ته کار کول، دغه کوم پښتانه چې د
په پښتنو په زیان باندې دي. نو شعوري که غیر شعوري وي د پښتنو بنسټ ته زیان رسوي. پښتنه او باس اخره کې دا دی تاسو څه فکر کوئ او نور کوم مثالونه شته؟ نو زه به چې دی دا به اوس لرې کړم نو بیا به وروسته د خیر سره په همدې صحیح شو ځکه دا به اوس داسې شکل کې شي. ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدلې، زما چې کوم نظر و هغه مې د ملګرو سره شریک و، پاور پوینټ پریزنټیشن هم خلاص شو، تاسې خپل نظر د کتونکو سره شریک کړئ.